سلامونه هوني کې هیله مند یم چې جوړ او روغ په یاست. دغه ورځ کې د افغانستان د اقتصاد او تجارت وزارت اعلان کړی دی چې موږ غواړو د افغانستان د ریلي شبکه چې ده هغه د قزاقستان سره ونښلوو. که څه اوس هم د ازبکستان د لارې څخه موږ د قزاقستان سره وصل یو، خو بیا هم اوس داسې یو امیدونه شته چې د افغانستان په طریقه مستقیمه داسې خطونه جوړ شي چې قزاقستان سره موږ مستقیمې اړیکې ولرو. قزاقستان په دې امید دی چې هغه وسې کړی د افغانستان د لارې پاکستان او د پاکستان د لارې هند ته ځان د همدې ریلي شبکې څخه ځان ورسوي. خو هغه وخت به لا لرې اوسي، خو د اوس دپاره یو لوی پرمختګ وي چې قزاقستان په سیمې کې د افغانستان سره خپل ځانونه وصل کړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تیریږو. دا قزاقستان دی چې د روسیې وروسته لومړنی بل اسیایي هیواد دی چې په هم اروپا سره وصل دی او هم د اسیا سره وصل دی. او دغه هیواد چې دی یو تر ټولو لوی صنعتي هیواد دی. د اوکراین او د روسیې وروسته په اسیا کې ډیر غنم تولیدوي او ډیر جوار تولیدوي او ډیر غوړي تولیدوي. او د دغه وریجو خو لا دومره نه، د غنم او وربشې جوار او د هر څه چې دي، یعنی د ډیرو هیوادو ته همدغه قزاقستان دی چې اوړه اصلي. اوس افغانستان هم چې دی پخوا د پاکستان څخه خپل اوړه ټوله پوره کول، که څه خپل پاکستان د قزاقستان د طریقه همداسې راوړله په پاکستان کې غنم یې خوړه کول او وروسته یې بیا بیرته په افغانستان ته هستول. خو اوس خوشبختانه اوس نیکه مرغه افغانستان خپله په دې باندې توانېدلی دی چې په سیمه کې ځان ته لاره جوړه کړي، د قزاقستان د طریقه خپل اوړه ټوله پوره کړي. اوس مهال افغانستان چې دی خپل د ترانسپورتي د ریلي شبکه چې ده اوله کې د مزار شریف څخه ځي ازبکستان ته، د ازبکستان د شبکې څخه بیا ځي قزاقستان ته، د همدې لارې څخه ځي او دا په موږ باندې یو څه لرې پرې وځي. موږ ته امکانات شته چې دا شبکه د دې لارې څخه داسې وصل سي او دا ډول لاره ورته نږدې سي. دا کوم صنعتي ښارونه چې د قزاقستان دي او ډیر غنم او ډیر صنعتي مواد لري، همدغه صنعتي مواد ته ځانونه ورسوي. د دې سره اوس قزاقستان په دې امید دی چې اوله کې ځان افغانستان ته ورسي، د افغانستان نه وروسته ځان پاکستان ته ورسي، د پاکستان نه وروسته ځان هند ته ورسي، تر څو دغه شبکه چې داسې په نړیواله په اسیایي هیوادو کې پیچلېده، دغه شبکې ته دی ځان وصل کړي چې په یوه ورځ کې موږ وسې کړی داسې یو ریل جوړ کړو چې د روسیې څخه دی داسې پر افغانستان باندې ولاړ شي او تر تایلنډ پورې ورسېږي، تر فلپین پورې ورسېږي، تر فلپین خو نه رسېږي خو تر کمبوج او د هیوادو پورې ځانونه ورسوي، تر ویتنام ځان ورسوي او برته د ویتنام څخه ریل د شروع سي تر داسې پورې ورسېږي، تر روسیې پورې ورسېږي. نو اوس دغه ریلي شبکه چې ده د چین له همدغه د ټولو هیوادو سره د اروپا سره د وصل ده. خو اوس دغه شبکه چې ده د افغانستان کې دا پاته ده او پاکستان هم شبکه لري خو د هند کې پاته ده. پاکستان هم چې په دغه سیمه کې جوړ شوی دی، ما پخوا هم تاسو ته ویل چې دغه دپاره جوړ شوی دی چې د آسیا تجارتي هغه شارک چې دی هغه په ټپه ودرېږي او همدغسې هم درولی دی. دا اوس هم وګوره د افغانستان سره د تجارت نه لري، د هند سره تجارت نه لري، په همدغه خاطر باندې نه لري او د آسیا دغه ټوله اقتصادي شارک په ټپه ولاړ دی. نو د دې دپاره چې دغه شارک فعال سي، نو پاکستان باندې فشارونه ډېر سوي دي چې تر څو نور د آسیایي هیوادو قوانین ومني او دا کوم پوځي حکومت چې د جوړ کړی دی، دا پوځي حکومت باید ختم سي او دا باید کرار د یو ملکي حکومت جوړ سي چې ملت باید تصمیم ونیسي او ملت چې هر څه تصمیم ونیولو او دا باید تطبیق سي. نو دا حالت په پاکستان باندې روان دی او قزاقستان اوس دپاره چې کومې همادګي نیسي دا افغانستان ته او د افغانستان د طریقې بیا داسې آسیایي هیوادو ته دوی غواړي چې خپل ځانونه ورسوي. اوس د دې ګټه څه ده؟ د دې ګټه همدغه ده چې اوس موږ مخکې موږ د هر جنس چې هستول حوال ازبکستان ته تلله، ازبکستان کې ودودن یوه اونۍ تر د اووه ورځې څخه تر 10 ورځې هلته منتظره وه تر څو قزاقستان ته ورسېږي. اوس که موږ مستقیمه شبکه ولرو، داسې مستقیم په قزاقستان باندې راځي افغانستان ته او امکان لري چې په 2 ورځو کې یا 3 ورځو کې موږ قزاقستان څخه موږ جنس راوړو افغانستان ته راوړو او د دې سره کار ډېر پرمختګ کوي او ډېر به د افغانستان د تجارت دپاره او زموږ د اقتصاد دپاره به ډېره ګټه وسي. نو موږ کولی شو د دې سره مستقیمه ډول باندې د روسي مارکېټ ته ډېر
ژر ځان ورسو په دې ډول باندې قزاقستان ته اوس که ازبکستان ته موږ اول کې خپل ریل شبکه هستو یا بیا ازبکستان دی بیا چې هر وخت یې ولیدل چې د ایران د ازبکستان کوم ریل قزاقستان ته تلو اول کې د افغانستان څخه چې کوم ریل ځي ازبکستان ته د اول کې د الته اړول کېږي د هغه ځای چې واړول بیا په ازبکستان کې بیا ځي قزاقستان ریلو سره وصل کېږي بیا د قزاقستان د ریلو څخه بیا ځي د روسي سره وصل کېږي نو اوس که موږ مستقیمه د قزاقستان سره وصل شو مستقیمه حواله کړو د ازبکستان کې به نور ریلونه ولاړ نه اوسي مستقیم قزاقستان ته لاړ شي قزاقستان ته چې ورسېده موږ یعنې یوه اونۍ وخت دلته بچت کړی دی او دلته چې هغه ځای ته ولاړو بیا موږ کولی شو چې د روسي ریل ته ځان ورسو او د خپل جنس په ډېر کم وخت کې روسي مارکیټونو ته ورسوو نو دا هر څه چې دی دا د افغانستان د اقتصادي حالت لپاره به ډېره ګټه وکړي ځکه ګټه کوي چې دغه کوم پروسس چې دی دا پروسس ډېر تیزیږي لکه وایم چې پخوا 5 ورځې 7 ورځې 10 ورځې زموږ جنس په ازبکستان کې پاتې کېدلو اوس د دې نه وروسته په 2 ورځو کې موږ په قزاقستان ته رسو په 2 ورځو کې چې قزاقستان ته ورسېدلو موږ په 15 ورځو کې موږ یې روسیې ته رسولی سو یعنې که د دې نه وروسته یعنې دا کوم ریلي شبکه چې ده هغه تیزیږي 200 کیلومتر په ساعت اوسي هغه خو بیخي په یو ورځ کې هم روسیې ته ځان موږ رسولی سو د دې نه وروسته چې دا کوم شبکې روسي ویلي دي چې موږ غواړو د تیز ریلي سیستم خپل په هیوادونو کې پلی کوو نو د دې سره امکان لري که موږ هغه 200 کیلومتر په ساعت باندې 300 کیلومتر په ساعت باندې 300 کیلومتر په ساعت باندې چې کوم ریلونه دي هغه که فعال سي نو د دې شبکې سره بیا به د افغانستان مارکیټونو ته د دوی د روسي جنس به ژر ورسېږي د افغانستان جنس به د روسي مارکیټونو ته ژر ورسېږي دا په عموم کې اقتصادي ګټې دي او زموږ نښلېدل د قزاقستان د شبکې سره یوه ګټې همدغه ده چې موږ وخت ډېر کمیږي او د پروسس تیزیږي او زموږ تجارتي راکړه ورکړې به لا هم ډېر سي نو هیله مند یم چې دا کار ژر تر ژره ترسره سي او دا به د افغانستان په خیر وسي تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه